سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو له ډېر وخت څخه دلته په اسلام آباد سبزي منډۍ کې ملګري شکایت کوي چې دې خوا نه راځي، زموږ مشکلات دي، په دې باندې لږ وغږېږه. نو نن دلته راغلی یم اسلام آباد سبزي منډۍ کې له موږ سره چې کوم افغان تجاران دي، حاجي شیرین خروټی، ممتاز خان، حاجي ګل محمد او نور محمد ناصري، دغه ټول ورونه دلته د میوې تجارت کوي له مختلفو ځایونو څخه، له افغانستان څخه او د پاکستان چې دا کومې صوبې دي د خپل وخت میوې چې دلته راځي دوی د دې تجارت کوي. له دې ځای څخه هم دوی افغانستان ته چې کوم ده میوې لیږي. نو راځو له دوی سره غږیږو دلته چې د دوی څه مشکلات دي او د دې لپاره دوی څه د حل لارې چارې په نظر کې نیولي. له ټولو څخه مخکې حاجي صاحب شیرین ته راځو، له ده څخه یې اورو چې دلته څه مشکلات دي او دوی څه غوښتنې لري. حاجي صاحب لار څخه مخکې ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ او ورسره له ټولو څخه مخکې لږ خپل تعریف دا زموږ دوستانو ته وکړئ. زه حاجي شیرین اسلام آباد فروټ منډۍ کې یو تجار یم او تاسې د راتلو هرکلی کوم. خدای مو هر کله راوله، خوشحاله اوسئ چې تاسې د موږ غږ د میډیا له طریقې مخکې احکاماتو ته رسوئ. ډېره مننه. حاجي صاحب په سبزي منډۍ کې افغانان له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ یاره مشکلات خو ډیر زیات دي، ځکه خصوصا بیا دغه یو میاشت 40 ورځو نه دلته چې کم افغانان سهار منډۍ ته راځي یا ځي، حتی داسې وخت په باندې راغلی چې په دې 4 ګیټونو کې پولیس ورته ولاړي، یو 10 نه په سلونو کسان یې نیولي دي، تاڼو ته وړل کېږي، واجکیم ته لیږل، بیا مخکې غجې نه ډیپورټ کول، یا بعضې کارټونو والا راپرېښي یو څوک ډیپورټ کړي نو څوک تاڼې سره چا سره جوړ توړ کړی را پرېښودل سوي دي. مشکلات حد نه سیوا دي، بیخي د زغملو وړ نه دي. آیا دلته کومه اتحادیه شته چې دغو مشکلاتو ته دوی په وخت د حل لاره پیدا کړي؟ مشکلاتو د دې لپاره خو دغه د مهاجرو څه نمایندګان دي، مشران دغه خواران هلې او ځلې کوي، منډه وهي تر 1 بجې پورې، خو داسې چا غږ نه ده اورېدلی چې دوی ته کوم سهولت او اسانتیا پرې برابره شي. یو خو حاجي صاحب په عموما د پاکستان په سطحه چې کوم مهاجرین دي د دوی مشران دي هغوی منډې تړلې وي، بل دلته په اسلام آباد کې دغه د سبزي منډۍ دا د پاکستان له ټولو څخه غټه منډۍ راځي دلته، ځکه مرکز کې ده په پایتخت کې. دلته تاسو خپله د کوم تجاران یې د میوو یا د سبزي د تاسو خپله اتحادیه په دې باره کې څه رول لوبوي که نه؟ هو موږ دغو خپلو نمایندګانو سره هم په دې باندې همکار یو او دلته هم چې هر څه مشکل راځي، خو بیا متاسفانه چې دغه ځای کې دا مشکل داسې پیدا شوي چې د یو تجار یا د غیر تجار په منځ کې هیڅ کم تفاوت نشته. دلته که تجار مې نیسي او که د تجار سره څو کسانه مې نیسي او که غیر دغسې مزدورۍ ته څوک راځي هم نیول کېږي. نو دغه مشکل له وجې زیاتره مشران دې منځ ته مخې ته راتللی نه شي چې دوی خپله یو مشکل کې حل کېږي، مشکل ورته پیدا کېږي او د هغې ښکار کېږي. حاجي صاحب له ډېر وخت څخه زه وینم ما ته خلک داسې پیغامونه راکوي، یعنی کال 2 کاله مخکې داسې خبر راځي په دغه سبزي منډۍ کې افغانان ځینې وخت وایي چې موږ ته ځینې ستونزې دلته پیدا کېږي. د دغو ستونزو د حل لپاره تاسو له هغه وخت راهیسې آیا یونیسیار سره دغه منډۍ کې چې کوم مسایل دي هغه هم شریک کړي دي که نه چې دې ته هغوی حکومت سره په ګډه یو د حل لاره پیدا کړي؟ یونیسیار خو ګوره یو بامسؤلیته اداره ده، خو موږ څه دغه د موږ افغانانو نمایندګان چې هر څوک ورځي هلته یو وخته پورې خو به هغه او دغه ورسره کول نن سبا، خو دغه شرایطو کې بیخي هغوی دې خبرې نه مستفید سوي دي، عاجز سوي دي، ورته ویلي چې دا د موږ د وس کار نه ده. نو اوس چې دوی داسې یو رسمي اداره بې وسې شي او بیا توان ونه لري نو موږ به ګیله د مشکلاتو چا نه وکړو. دوستانو اوس راځو له اکرام الله ورور نه پوښتو. اکرام الله ورور اول خو ښه راغلاست درته وایو. مننه. بل دا راته ووایه چې له تېرو څو ورځو راهیسې د تورخم لاره بنده ده او طبیعي خبره ده چې د تاسو تجارانو د تجارت کاروبار یو له ټولو غټو څخه وسیله چې ده هم دا د تورخم لاره ده چې افغانستان ته هم ترېنه میوه او سبزیجات لیږي رالیږئ او افغانستان هم دلته راځي. نو دلته دغه تېرې 5-6 ورځې د تاسو کاروبار ته څه تاوان رسولی؟ مننه وروره چې وخت یې موږ ته راکړو.
او والله رښتیا هم دا تورخم لار چې دا 15 ورځې شو بندې شوې ده دلته حالات ډېر خراب دي بېچارهګان دا تجاران چې کوم دي نو د دې مالونه ټول اخوا غاړې ته چې دي هغه هم خراب شوي دي د خوا غاړې کوم مالونه چې دي هغه ټول خراب شوي دي نو دواړو سایډ ته دواړو دغه طرفین چا خبره نقصانونه دي که نه نو اوس حکومت هم پکار دی چې انشاءالله دې کې هلې ځلې وکړي او چې دا لاره خلاصه کړي نور وختونو کې هم داسې شوي دي دا د اوړي موسمونو کې خاص طور چې کله یې ګرمیانو موسم خلک دا شکایت کوي وایي چې دا لاره بنده شي دې خوا نه میوې او سبزیجات چې کوم دي خرابېږي له هغې خوا نه خرابېږي په دغو حالاتو کې بیا تاسو څه کوئ داسې د پکتیا یا داسې د کوټې له لارې بیا تاسو مال لیږي رالیږي که نه همدغه لاره ستاسو ده ولا هغه لاره چې دی هغه لږ بیا مشکلې دي او دا لاره چې دی دی کې تجاران ته هم ګټوي نو په دې خاطر دا لږ نږدې لار ده نو دې ته خلک زړه په دې ښه کوي چې نږدې ده نو هغه لاره لږه سخته ده بیا که نه موجوده وخت کې څنګه دی د میوې او د دغه فروټو یا سبزیجاتو تجارت له افغانستان سره په کومه سطح روان دی نو چې دغسې حالات نو بیا خو نه کېږي ځکه چې لارې بندې دي نه دغه خوا مالونه راځي نه د خوا نه مالونه ځي نو کاروبار ورو ورو ځای به کېږي که نه دې خاطر مننه خیر اوسې راځو له ممتاز خان څخه پوښتو چې یو تکړه ځوان دی دلته او په دغو مسایلو باندې خبر دی دلته ځکه دلته دی هم ډېر وخت څخه کار کوي ممتاز وروره دا راته ووایه چې دلته دغه ځوانان چې کوم زموږ او تاسو دغه ریړۍ یا په کراچۍ کې دوی دلته دا سبزیجات خرڅوي د دوی دلته څه مسایل دي دې باره کې لږ راته ووایه ښه مننه وروره چې موږ له دې وخت راکړه کور دی ودان او د ریړو والا باره کې د خبره وکړه وروره ریړو والا تقریبا غریبان به څه کاروبار وکړي سهار تقریبا 9 بجې 9:30 بجې 8 بجې کله 6 بجې هم راځي پولیسان نو هغه غریبان نو کار نشي کولی نو هغې ته ډېر زیات مشکلات دي یو ریړې والا نه لکه دلته که تجار دی مثال خبره منډۍ کې نور څه کاروبار والا دي لکه ماجر چې څونه دي کاروبار دی نشي کولی لکه سهار 9 بجې راځي یا 6 بجې راځي نو بیا به څه کاروبار سړی وکړي نو موږ ته ډېر زیات مشکلات دي موږ ته دا څه نومېږي ریړو والا ته نور چار رنګه لکه دا نور څه کاروبار چې کوي خو څونه ماجر دي د غونډو ته مشکلات دي د پخوا په پرتله موجوده وخت کې دغه مشکلات دي خلکو ته دلته زیات شوي دي که نه په همغه حساب روان دي مشکلات همقسې دي وروره حل شوي نه دي لکه اوس هم همغه 6 بجې 7 بجې راځي او د غرمې 2 بجو پورې 1 بجې پورې هم دلته ډېر زیات مشکلات دي لکه مشکلات نه دي حل شوي دغه چې کوم د 28 د فروری اعلان شوی دی چې اسلام آباد او پنډۍ نه ووځي یا دلته د حکومت لخوا څخه یا د پولیسو لخوا څخه تاسو ته کوم خبر درکړل شوی دی چې ستاسو تاریخ ټاکل شوی دی ځای څخه ووځئ لکه موږ له وخت راکړی و چې 28 تاریخ ته به 28 نه مخکې به ځان ته چې دی پنډۍ اسلام آباد نه به ځان وباسئ لکه پنډۍ اسلام آباد کې لکه 28 تاریخ نه مخکې به ځان وباسئ لکه تاسو ته دلته څه اجازت نور نشته دی ډیره مننه دوستانو راځو له نور محمد ناصري صاحب څخه اورو نور محمد وروره دا راته ووایه چې ته خپله شخصا دلته د منډۍ کې د څونه وخت وشو چې دلته کار کوې دی درته وایو کور مو ودان چې موږ ته وخت راکړ لکه څرنګه چې ممتاز ورور ویلې دلته موږ ته ډېر زیات مشکلات دي او دا اوس هم موږ دا غونډه افغانان ورونه راغلي د پولیسو له ډاره حقیقت یې درته ووایي دلته موږ ناست کار نشو کولی موږ سودا واخلو بیا مزدور ته پرېږدو نو ډېر زیات مشکلات دي ما خو خلکو سره پیسې باندې دي خلکو موږ سره پیسې دي د غونډ کار لکه مطلب راکړه ورکړه ده چې په خپله کښېني یو سړی خپله کار وخت ورنه کړي نو هغه تجارت یا کاروبار به څه مخته لاړ شي یو ځوان په توګه چې اوس په افغانستان کې اقتصادي مسایل دي کار روزګار زمینه سازي نشته ده دلته له چارواکو څخه څه غوښتنه لري بس وروره دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یا وخت راکړل شي او یا د موږ ته یو لاره جوړه شي یو کار زمینه برابره کړي چې ورور په دغه ترتیب کار کوي یا دغسې تاسو ته مثال وخت درکړو دونه وخت برابر موږ د خپل معاملات راغونډ کړو اوس که حقیقت درته ووایم موږ خپل دا غونډه دا نه دا غونډ قرضداري دي موږ مخکې ته ډېرې پیسې باندې دي اوس موږ د څوک پیسې د شي او د نه راکړي دا والا ورور ته یا قرض سره مو ورکړي دا والا کور د ودان دا شی نشته خو موږ نه خلک غواړي که موږ امریکا ته هم لاړ شو دا خو افغانستان د خلکو حق نه خورو پیسې دې ورکوې خو ډېر زیات مشکلات دي او ډېر بس او اوس هم لکه مطلب دلته خو د اړتیان سیستم حساب کتاب ده نو ډېر زیات پازابول کوي اوس هم چې مثال اعتبار ختمېږي اعتماد چې ته کار ته وخت نشي ورکولی که ناستې نشي یو سودا نشي خرڅولی تا باندې به یو سړی څه اعتماد وکړي ډیره مننه دوستانو راځو بیا له حاجي صاحب څخه یو څو مهمې پوښتنې لرو
حاجي صاحب دغه مشکلات چې پیدا شوي دي او ته خپل هم د افغان مهاجرینو چې کومه ټولنه ده په هغې کې د یو مشر په توګه پیژندل کیږي یونیسیار افغان کمیشنریټ دلته د پاکستان حکومت یا د افغانستان سفارت د ټولو سره تاسو لیدنې کړي دي تر اوسه پورې آیا د افغانستان څخه کومه پلاوی راغلی دی چې دلته له چارواکو سره کینی او دوی سره وغږیږي چې دغه مشکلاتو ته یو د حل لاره پیدا شي؟ نه داسې د همکارۍ غږ هیچا هم نه ده کړی خو موږ سفارت ته 2-3 ورې مراجعه کړې ده چې هلته هم که مثبت جواب موږ ته نه ده راکړل سوی او هغوی هم دغه وایي چې یاره د خلکو پرېکړه کړې پاکستان حکومت چې افغانان دې ووځي او د وتلو امکانات خو په دې ورځو کې داسې سخت دي ځکه چې دلته خلکو کاروبارونه کړي 50 کاله 45 کاله خلکو کروڑونو روپۍ معاملات کړي یو د بل قرضداري لیانه دیانه ده پکې دا هیڅ امکان لري چې داسې مختصر وخت کې دا خلک لاړ شي او ووځي خو خلک ټول پریشانۍ سره مخ دي اوس دغه حالاتو کې بیخي د پریشانۍ نه بیخي زیات مجبور دي دا خلک تاسو تر دا غوښتنه کړې ده حاجي صاحب چې مثلا اوس خو زمونږ چې ډېر زور کمې خواته رسیږي هغه د افغانستان حکومت دی چارواکي دي ځکه چې د هغوی رعیت یو د هغوی ولس یو دا غوښتنه هم چې اوسه پورې کړې ده چې د کابل څخه په لوړه سطحه یو هیئت راشي دلته له چارواکو سره کینی او دغه مسلې ته یو لاره پیدا شي دا هغه ورځې زه خپله هم تللی وم سفارت ته هغه د مهاجرینو اتشا موږ سره مخامخ خبرې وکړې هغوی وایي چې موږ کوشش کیو او حالمبر لوړو مقاماتو ته هم ورکړي دي خو موږ ته داسې مثبت جواب نه ده راکول سوی چې موږ پرې مطمئن شو د افغانانو د مهاجرینو د ټولنې د یو نماینده په توګه تاسو په موجوده وخت کې له حکومت څخه یونیسیار څخه یا د افغانستان له حکومت څخه څه غوښتنې لرئ؟ غوښتنې خو پاکستان د حکومت نه موږ یو پیشنهاد وزر لرو چې دغه 40 یا 45 کاله موږ دلته تېر کړي دي او په عزت کې هم ژوند تېر کړی دی د پاکستان د آئین او قانون لاندې هم ژوند تېر کړی ده دوی چې دغه کم وینا کوي چې یا معاشیت له وجې دا خلک په موږ بوج دي یا دهشتګرد دي نو دا 40 کاله موږ دهشتګردي نه ده کړې او نه انشاءالله داسې څوک شته چې هغه دهشتګردي خو دوی په دغه میاشت 100 ورځو یا 2 میاشتو کې ناګهانه داسې یو خبره را پیدا چې دا خلک دهشتګرد دي په دغه موږ نه پوهېږو دغو خلکو ته دوی کارټونه چې کوم ورکړي دي د خلکو 10 ګوتې نادرانه لګېدل سوي دي لکه څنګه چې د پاکستان خپل نیشنلټي یا خپل قومي کارټونه دي دغسې افغانانو ته هم ورکړي په دې کې نه څوک دهشتګرد شته الحمدلله او نه فسادګر شته ده نه داسې مشکل پیدا کېدونکی شته دا خلک غریب ولس ده او د خپلې مزدورۍ او خپلو تکلیفونو سره ژوند تېروي او د افغانستان د حکومت په حساب تا خبره وکړه 2 کلونه چې د افغانستان حکومت تېر سوی ده د مهاجرو ته خاص د ملت یا د خپل ملک د وګړي په صفت چا نه دي کتلي ډېره مننه حاجي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ سره له ملګرو او په دغه موضوع را سره وغږېدئ درنو دوستانو دا و په اسلام آباد سبزي منډۍ کې د افغان مهاجرینو نماینده حاجي صاحب شیرین خروټی دوی سره د سبزي منډۍ کې چې کوم افغانان دي د دوی په مشکلاتو وغږېدلو او الله دې وکړي چې دغه مسایل حل شي تر څو دلته دا غریب او بیچاره افغانان وکولی شي خپل رزق او نفقه ترلاسه کړي تر بلې خپرونې پورې موږ ته اجازت راکړئ په لوی الله مو سپارو د خدای په امان